آیا تاسو غواړئ چې زموږ پوستکی شفاف او ښایسته وي؟ نو په دغه ویډیو کې راسره مل شئ. د هر څه د مخکې که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی یوټیوب، نو تاسو لاړ شئ د نیچر ویوز یا د طبیعت صفحې په نوم باندې چینل سبسکرایب کړئ او د فیسبوک پیج هم سره لایک او فالو او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. دغه 15 ډوله خواړه دي چې د بدن شفاف او ښایسته پوستکي لپاره ډېر ضروري دي. ټول خلک غواړي ښکلی او نرم پوست ولري، خو آیا تاسو هغه خواړه خوړلي دي چې پوستکی مو ورته اړتیا لري؟ هر هغه څه چې تاسو یې خورئ په پوستکي مو تاثیر لري. ښایسته پوستکی ستاسو روغتیا شاهدي وایي. د ښکلي پوستکي لرونکي کسان جذب کوونکي وي، هر څوک ورسره ښې اړیکې پالي. ستاسې ظاهري ښکلا او ښایست پوستکی ستاسو په شخصیت هم مثبت تاثیرات لري. په دې ویډیو کې به په هغه لارو چارو خبرې کوو چې ستاسو د پوستکي د ښکلا سبب ګرځي. 15 هغه خواړه چې د پوستکي په ښکلا او ځلا کې مهم رول لري. اول، د ماهیانو خوراک مه هېروئ. د ماهیانو غوښه خوړل په عموم ډول د روغتیا لپاره مهم ارزښت لري، نو باید په اونۍ کې یو ځل د ماهیانو غوښه وخوړل شي. دوهم، سبزیجات بې شمېره ګټې لري. د بدن په روغتیا او د پوستکي په ښکلا کې د پام وړ رول لري. د سبزیجاتو خوړل په لوړ سن کې هم کومک کوي ترڅو ځوان پاتې شي. د اروپایانو پرمختګ یو مهم عامل د خوړو تغییر و. دوی هڅه وکړه محلي خواړه تغییر کړي، د غوښو پر ځای د سبزیجاتو او میوې خوړلو ته ډېر اهمیت ورکړو. دریم، د توتانو خوړل د ښایست پوستکي لپاره ډېر ضرور دي. څلورم، د چارمغز خوړل هم پوستکی ښکلی کوي. پنځم، سره بانجان د روغ پوستکي ضمانت کوي. که په دوامداره توګه وخوړل شي په بدن کې په ډیره اندازه انټي اکسایدونه تولیدوي او دا سبب کیږي چې تاسو تر ډیره وخته پورې ځوان پاتې شئ. په پایله کې ویلی شو چې پورته 15 خواړه د یو ښکلي او جذب پوستکي لپاره ډیر مهم دي. دا هغه خواړه دي چې په زیاته اندازه انټي اکسایدونه لري. مننه.